نن د خوشحالۍ او خبر د سره خپرومه تر اخره پاتې شي او واقعا چې تاسو به خوشحالي السلام علیکم. ستړي مه شئ بچی، ستړي مه شئ. خاص دی، خیرت دی. مکتب تاسو ته جوړ شوی؟ ها ماشاءالله. خوشحاله خواست دی. مخکې چېرته ناست وئ؟ هلته به سور لمر ته کېناستئ. اوس خو له خیره باد و باران کې هر څه کې به راځئ مکتب ته که نه؟ ناپوهي دې ورکه سي علم او سواد غواړو. د زړه نه خوشحاله سوم والله. ډېر کارونه مو کړي دې وطن لپاره، دې هېواد لپاره، خو څنګه چې دا ښوونځی داسې ښایسته جوړه شوې دا زما اول ځل دی چې وینم. شینواریا ډېره مننه ورور. مننه الله دې خوشحال لره. جناب قاري صاحب دلته په دغه شنه اسمان لاندې ناست یو، سوري هم نه و، لمر ته هم ناست و. بیا هغه ملګري ویډیوګانې شیر کړي، هغه خوشبختانه چې عادل صاحب دې لیدلي وي د القمر بنسټ کارکوونکو، نو دوی پوښتنه کړې وه چې دا مکتب چیرې ته دی او همدغسې راغله. د دې نه مخکې ما دوی نه پېژندل، د الله په رضا باندې دوی دا کار دغه زموږ ماشومان یې ولیدل چې دوی څومره مستحق دي او موږ ډېر زیات یې خوشحالې وروره. ډېره مننه کوو. د کلا ډاګ دا یو ډېر غریب او مظلوم بیچاره کلی دا تقریبا داسې 300-350 کورونه زیات دي او کم دي. نور کلونه هم راځي ماشومان مکتب؟ نه، دا خو صرف زموږ خپل ولس دی. د معروف چینیا په خپل مکتب دی، خو هغه ډېر لرې دی، د هغوی سره نږدې دی. د لوخۍ خپل دی. دلته موږ بیخي نه مکتب لاره نه یو شی. دغه ماشومان خواران به د مال پسې ګرځېده او ډېر خوشحاله یم. زه بیخي احساس د خوشحالۍ نشم کولی چې کوم الفاظو یې وستایم. د الله نه توکل لرم چې دوی به ډېر جګ زیات الله چې د خیره دا به استادان وي، دا به استادان وي، رئیسان به، انجینران به، دا ټولنه به زموږ اصلاح شي. زموږ د ملک آبادۍ په لور په انشاءالله روان دی. دغه آینده د دوی بنسټ د آبادۍ او د یو ملک د پرمختګ، د یو هېواد د پرمختګ بس دغه اساسات دي. ګلالي ماشومان دي. جالبه خبره به ده، زه د دې په اړه باندې وکړم. دا اوس مخامخ هم دی خو اوس راغله باید دا کیسې شریکې شي. یعنې همیشه که موږ تاسو کلیوالو سیمو کې وګورو په یو لیش پوله یو چا د بل چا والي وایي جنګ هم به څه شو زما پوله یې والې وه. بالکل صحیح ده. په همدې باندې جنګونه دا ټول دغه خبرې دي چې موږ دا ټول هېوادوال ترې خبر دي. بیا دی ښوونځي ته یو بل ځای کې ځای ورکول شوی چې هغه معرف جي پي ایس کړی مو هر څومره غرور انکاري شوی. نو کله چې موږ دا پرېکړه وکړه چې ښوونځی جوړو، د ښوونځي دپاره ځای نه و. دې ورور دغه ځای دا یو جریب ځای اخیستی او د حجرې دپاره او بس یو دم مې ویلې چې یاره زه د حجرې نه تېر یم، دا یو جریب ځمکه زه ښوونځي ته ورکومه. نو دی کور دی، د کور تر څنګ دا ځمکه یې ښوونځي ته ورکوم. دی د علم په هغه ګټو هغه باندې پوهېږي. نو ځکه د علم قدر او ارزښت چې چاته معلوم وي هغه بیا د مادیاتو پسې نه ګرځي، بیا خواري او کوشش زحمت وباسي تر څو پورې خپل اولادونه، خپلوان، حتی ټولنه، حتی د خپل هېواد وګړي هغه علم ورته ورسي. که ده سره یې که نه یې مرکز او سنټر خو به جوړوي ورته. ډېره مننه حاجي صاحب محترم، الله دې اباد لره. نو دوستانو الحمدلله بوټي هم کېنول شوي دي، آینده کې به له خیره دا هم سره غټېږي. ډېر داسې ښایسته ډیزاین کې تاسو باید د ډرون شاټ انشاءالله وګورئ. هغه هم د ویډیو کې تاسو لږ وګورئ بیا معلومیږي. دا د یو ساز نوي بوټي هم کېنول شوي دي. دننه خونو ته ځو، اطاقونو ته ځو، هغه هم ګورو. بیا یو څو خبرې کو سره خدای پاماني کوو. صحیح ده؟ راځه ستا یو یادوري دلته دا کومه چې سکول عامر محسن، ډېره مننه او تھینک یو سو مچ، جزاکم الله خیر. اسلامي کوسس ورسره قمر بنسټ دغه پروجیکټ دلته امپلیمنټ کوي همیش لپاره چې موږ د کومې موضوع نه ورته ویلي دي مغه وخت کې کوشش کړی تر څو پورې اقدام وکړي. الله تاسو نه راضي شي. راځو دې خوا ته زه دننه صنف ته. استاد محترم راځه. دا ماشاءالله دا ښایسته صنف د برق سیستم هم جوړ. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغسې صنفونه که موږ هغه پوهنتونونه ویلې په هغه کې مو کتلي یا مو په مکتب کې لیدلي خپله، نو کړکۍ به نه وي. مکتب هم په هغه رقم هغه بیخي عصري مکاتب چې په ښارونو کې وو. دا د الحمدلله تخته ورته تیاره جوړه. نو مضمون هم هغه شی ده چې تاسو ټولو خوښ دی. صحیح ده؟ ریاضي ده. دا څویم صنف دی استاد؟ دا دویم صنف دی. دویم صنف دی. راځو مخته ځو. راځه کړکۍ ورسۍ وګورئ، حتی تر د بجلی د سولر سیستم ورته جوړ کړی دی. نشته دی، صرف برق سیستم شوی دی. ښه سیستم. دا قرآن کریم دی. دا دریم صنف دی. دریم صنف. نو د قرآن کریم مضمون دی.
سوال الله جل جلاله یووالی الله جل جلاله یو د محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر جل جلاله پیغمبر ښه دا دریم صنف دی استاد دا به دریم صنف ماشاءالله زه بل ګورم دا هم بل صنف دی څلورم صنف دی دا متوسطه ده دا اوس ابتدایا ده ابتدایا ده. چې تر اوسه پورې شپږ صنفه شپږمه پورې ده او انشاءالله چې سږ کال موږ جدید شمول ونیسو نو دوه درې صنفه زموږ نور هم زیاتېږي دا بل صنف نو بعضې پیپونه د کې هغه وسایل پراته دي لږ دا دغه څه دغه پاتې دي هغه پیپونو د تشنابونو او د هغه پاتې تشنابونو نو هغه هم په دې خاطر چې لمر یې ونه وي خراب نه شي دا به انشاءالله خالي دا صنف خالي ښه دا بل صنف او دا پنځم صنف نو دا پنځم صنف ماشاءالله استاد تاسو کولی شئ چې د شپې د طرفه د اسلامیاتو د قرآن شریف یا مدرسې ګټه استفاده ترې هم وکولی شي کلي او الحمدلله هیڅ مشکل نشته زموږ کلي ولس هېڅوک د دې مخالفت نشي کولی او دغه د تعلیم او د پوهې او د قرآن او د اسلامیاتو لپاره مشکل نشته مشکل نشته نو دوستانو لله الحمد الله نه ډېر شکرګزار یو چې زموږ دغه ناچیزه ټیم دغه په کم تعداد کې ملګري لله الحمد د قمر مشرتابه او سره ملګري دغه اخلاص دی هغه منډې تللې دي چې د افغانستان لپاره الحمد داسې هغه بنسټ او هغه اساس لپاره موږ لګیا یو نو دا ډېره غټه خبر ده شکر الحمدلله نو موږ به انشاءالله مټې بډ وهو د هیواد لپاره ولس لپاره به بنیادي او اساسي کارونه کوو فقط یوه غوښتنه خصوصا د قمر بنسټ په نمایندګي او د ټیم په نمایندګي دا درته کومه چې څوک هم د هیواد لپاره د خیر یو تیږه ږدي دا خو ډېره غټه خبر ده چې یو وړه تیږه د خیر ږدي او د هیواد لپاره د دې بچو د آینده لپاره د دې هیواد د آینده لپاره پکې فایده وي ګټه پکې وي همیش کوشش وکړي چې هغې ملاتړ وکړي که ملاتړ یې نشي کولی تخریب ورپسې مه کوئ زموږ ستاسو ناکامي په همدغه کې ده چې د یو بل پسې پښې وهل د یو بل تخریب کول دغه زغم نه لرو دغه حوصله نه لرو نو زما به د یو کشر ورور غوښتنه به در څخه دا وي چې کوشش دا وکړي چې خپله څه نشو کولی د نورو ورونو ملاتړ وکړو هغې تشویق کړو هغې تمجید کړو تر څو پورې نور کارونه وکړي موږ به همیش نه یو نو د دغې د صحیح د تربیت د هغې د سالمې روزنې په خاطر باندې دا قهرمان پیدا کېږي خپله ځمکه ورته ورکوي لله فی الله چې دا تعمیر پکې جوړ سي او دی تر څو پورې لمر ته دی تر څو پورې باران ته مخکې کېناستل تاسو هغه کلیپونه ګورئ وینئ اوس لله الحمد دا ورته جوړ شو نو همدغسې هر چا کې چې دا احساس وي هر چا کې چې دا پوهه وي او د علم په ارزښت د علم په هغه معنویاتو باندې پوه شو نو په دې پوه سه چې هیواد مو جوړېږي او انشاءالله دا امت به آینده لپاره د نړۍ هغه واکمن وي که چېرته دا احساس موږ کې پیدا شو موږ چې نن خوار و زار یو موږ چې نن در په در یو یوازې موږ خپل هیواد درته نه یادوم بلکې ټول اسلامي امت چې کوم ځای کې اسلامي امت سر پورته کړي یهود غاصبین ورسره د اسلام دښمنان ځي هغه ټکې در څو بیرته ځمکې سره هوار کړي یوازینی زموږ او ستاسو کمزوري د علم څخه لرېوالی دی د علم ارزښت ته نه قایلوالی دی نو که چېرته دغه احساس موږ کې پیدا شو تر څو پورې علم زده کړو علم بچیو ته خپل ورښیو هغې ته زمینه مساعده کړو د هغې لپاره بنسټونه جوړ کړو علمي بنسټونه جوړ کړو کادرونه وروزو چې کوم کادرونه دي چې تیښتې ته مجبور دي هغه کښېنو هغې ته چانس ورکړو نو هیواد به مو په خپلو پښو ودرېږي آباد به شي انشاءالله د سیالانو سره به سیال شو څوک راته یو خبر کوي بیا هغه وخت کې موږ کوی سو لس خبرې ورته وکړو اوس ځان تېر وباسو څوک راته پښې ودروئ څوک راپسې خپل قوت راته راوښي بیا نو موږ کې وس او توان نه یوازې ژبه راکړي هغه هېڅ په درد نه خوري الله مو خوشحاله را وخت مې درته ډېر ونیوه بیا هم ډېره مننه او رب دې موږ او تاسو ته نور مې همت راکړي تر څو پورې دردېدلي او دې ځورېدلي ولس ته یو څه وکړو استاذ ډېره مننه الله تاسو نه راضي شي حاجي صاحب تاسو نه مننه زما پیغام ټولو مسلمانانو افغانانو چې په دنیا په هر ملک کې دي په هر ګوټ کې دي باید تعلیم دپاره د افغانستان ډېر بېچارهګان یو موږ ډېر مظلوم یو چې یوه روپۍ دوی واچې د ورځې صرف د ورځې یوه روپۍ دوی بچت کا او د افغانستان په بچي د تعلیم دپاره یې واچوي نو الله به په دې دنیا په هغې دنیا ګټه ورکړي د افغانستان سرنوشت او انشاءالله بیا به لوی امپراتوري جوړېږي چې بچیان یې برخورداره د علم نشي بلکل بهترینه پیغام مخکې مې هم ویلی په علم سنبال شو انشاءالله په نړۍ به
خپل موږ راج کوو باچې راج به پې کوو ان شاء الله. دا خبر ده نو مهرباني. الله مو خوشحال لره تاسو مننه درته. او موږ به انشاءالله فوټیج هغه بل ډرون به پورته کړو تاسو وګورئ ښوونځی وګورئ مکتب وګورئ قمر سره اوسئ انشاءالله قمر به د هیواد لپاره ډیر څه کوي باذن الله الله مو آباد لره او ډیره مننه دغه کارونه چې موږ کوو دا داسې وړیا نه کړي دې لپاره موږ تاسو باید یو بل سره لاسونه ورکړو په آخر کې به یو پیغام دا درکړم دغه لینک چې موږ همیش تاسو ته وایو چې په ده کې ځانونه ثبت کړئ ستاسو د حساب نه دلته راځي موږ بیا دلته لګوو فقط د دغې ورځې په خاطر باندې انشاءالله چې خوشحاله شوي واستئ او ډیره مننه الله مو خوشحال لره السلام علیکم ورحمة الله. آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکه سي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکه سي علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نن وی که سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی